بیا خاص کر د جمعې په شپه ویل خو یې خامخا پکار ځکه حدیث کې د دې تخصیص راغلی دی. ما سره یو کتاب و تجهیز الجنائز نوم او په هغې کې حدیث راوړی دی. څوک چې د جمعې په شپه باندې تبارک الذی صورت وایي کله چې دی مړ شي او قبر ته لاړ شي ملائک تی پختنه کوي من ربک وما دینک ومن نبیک. هغه یو ملائک دی بلې ته وایي پختنه تی مه کوه ده به د جمعې په شپه تبارک الذی وی. نو دغه حدیث کې خاص د جمعې لفظ هم راغلی دوه روایات هغه راوړي دي. نو هره شپه ویل پکار دی خو د جمعې شپه مبارکه ده نو دې کې خو خامخا وایي. ما ته یو سړي وی دا د جمعې په شپه چې تاسو تبارک الذی صورت وایي ما ویاو وی دا کم کتاب کې ما وی دا قرآن کریم کې 29 سپارې اولنې صورت دی. ویاو دا خو اول صورت دی خو چې دا د جمعې په شپې وایي او په بله شپې نه وایي نو دا کم کتاب کې دي. بیا چې دا د جمعې په شپې وایي او بل شپه باندې نه وایي دا صورت قرآن کریم کې دی 29 سپاره ده اولنې صورت دی. قرآن شریف تلاوت کوه که نه بیا به دا صورت درته پکې ښکاره شي. وی نه تاسو چې تخصیص کوئ د جمعې د ورځې تخصیص چې کوئ او په بله ورځ بل صورت نه وایي نو دا کم کتاب کې دی. بیا دا د کم صورت چې موږ تخصیص کو دا په قرآن شریف کې دی. 29 سپاره اول نمبر صورت دی. پهلې پوه نه شوې زه به څه پوه شم تا ته قرآن شریف نه دی یاد نو زما دا مقصد نه دی ته ووایه مقصد ووایه زما دا مقصد دی چې قرآن شریف کې خدا صورت راغلی ما ویاو راغلی اوس مشکل تاله کم ځکې دی وی تاسو یې د جمعې په شپه وایې نو دا کم کتاب کې دی. ما چې موږ د جمعې په شپه وایو دا قرآن شریف کې دی یو کم 30 سپاره او اول صورت همدغه د جمعې په شپه وایو کنه. یو پوه نه شوې ما څه به پوه شو خو چې ته څه وایې د هغې جواب زه در کوم که ویله نه وایي په بله شپې نه وایې دا کم کتاب کې دي. ما دا صورت چې موږ په بله شپه نه وایو دا قرآن شریف کې 29 سپاره اول صورت. زه ویلې ته په خبره نه پوهېږې ما یو زه په خبره څه پوهېږم ته په سوال نه پوهېږې دا صورت ته قرآن شریف کې دی که خو موږ مسله داسې کوو دا خو لیونیان دي په بله شپې نه وایي موږ عوامو ته وایي هره شپې وایي پوهېږې. اوس یو سړی په یو شپې هم نه وایي او د جمعې په شپې وایي او بل سړی نه په بله شپه وایي او نه د جمعې په شپه وایي څوک صحیح دی؟ جمعې په شپه چې وایي لږه ګزاره خو کوي که نه که نه ده داسې دی ورته وایي د جمعې په شپې مه وایه پوه نه شوې دی ورته څه وایي زه ورته وایم هره شپې وایه څه کوه هره شپې وایه خو وسړیه دا بل ته ویم چې تی په بله شپه نه وایې نو د جمعې په شپې مه پرېږده یوه شپه کې خو به دې تبارک الذی راشي که نه د هغه سړي غوندې مه جوړېږه چې په یو شپې هم نه وایي. مثلا مې صحیح وکړه که نه دی ورته څه وایي دی ورته وایي د جمعې په شپې هم مه وایه پرېږده چې هغه بل سړي غوندې شي چې په یو شپې هم نه وایي. دا د سړي زوی دی که دا د ښځې دا د ښځې زوی دی ولې پوره مسله نه زده کوي. زه خو ورته صحیح خبره کوم زه یم هره شپې وایه پوهېږې هره شپې وایه دا بهترین سړی دی چې هره شپې وایي خو دا بل سړی چې په بله شپې نه وایي وایي د جمعې په شپې وایي دا ښه دی د هغه سړي نه چې د سره نه وایي ښه دی د چا نه چې د سره نه وایي
دی ورته سوی چې نه 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 ته ښه سړی نه یې تی د جمعې په شپه مه وایه چې هغه سړي غوندې شي چې یو شپې هم نه وایي او درته وایي کوم کتاب کې دي قرآن شریف کې دي که نه